سعد ابن معاذ سے بیو لوی صحابی دے دا بچ کل رال یو ځل راتله د غزوه خیبر موقوا د سورلی چې کم دی نو هغه خر د پاسه ناستو رال نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایله پاسې د خپل سید ته د خپل سردار ته ادبن او احترامن ودرېږي نو ټول صحابه دغه استقبال د پاره ودرېدل داس یو جلیل القدر صحابی دی شان موت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خودلو او غزوه خیبر کی بیا یهودیانو وچ سعد ابن معاذ فیصلو کا مونتم منظور ده نبی علیہ السلام فرمایل سعد فیصلو کا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ چې کوم فیصلو کړلم پاغي باندې عمل او شو خیبر فتح شو سن 7 هجری کې کله چې حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ زخمی و د لاسی چې کله وفات شو شهید شو قبر کی اگدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود دے جنازہ پہ آقا نامدار کڑے دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن معاذ سے بچے قبر کی خود دا قبر پہ رانزدے شو داد دے طرفون ندا سرا روان شو نبی علیہ السلام کلمات ہوئے دا اللہ حمد و ثنا و بڑائی بیان کرلا اولا سے پور تک چې یا اللہ دا خو زما ملګری صحابی دے دا قبر پہ ولی را جختیگی نو دا موت تا تعلیم دے ٹیم کی خو رحمت للعالمین موجود لا سنے پور تک قبر واپس شو وجہ معلوم شو چې حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پا خیمہ کی پروتو آغا سر آل تلر طرف تا یو گڑ تڑلے شویوا اگے گڑے بول کڑو داغی ساس کی حضرت سعد ابن معاذ سے باندرا پریوتیو نو دے طرف تے اشارہ دا چی دا عذاب داغی دا وجن دا قبر را جوختے دا اس دا قبر نے چی صحابی گناہگارو خو لیکن احتیاط لگ کمو اگے طرف تے توجہ نو راغلی نو دی وجنا اللہ پاک موتا تا اخودل چی پا دغی سیس کی دا صحابی سر کنسیشن نکی گی نو تا سر بسوشی بیا نو یاد ساتی دا تشو بولو دا ساس کونا بزان ساتی دا یو عظیم گناہ دا بل یو حدیث کی راضیوم دا باب کے ذکر کردے دے نبی علیہ السلام فرمائی چی عام عذاب قبر دغی نملاویگی چی خلق دا تشو بولو دا ساس کونا زان نساتی نو دې سيزونو کې احتیاط پکار دی او بیا دې دور کې ډیر زیات پکار دی ځکه دې دور کې ټول مصالحه دار خوراکونه دي دا ګرمه مصالحه ده دا یخه مصالحه ده دا بنو والا ده او دا چترال والا مصالحه ده او دې کې چې کم دې کورکمان دیو دې کې دغه سیز دیو دې کې دا دی او دې کې سره مرچ کې وړ کړي دا مختلف مصالحه جات دي اچار گوشتو پوئے پا خبر باندے او چکن مسالہ بریانی مسالہ دا ټول گرم سیزون دی او دا مسانہ کمزوری کئی کله چې مسانہ کمزوری شي نو انسان تا دو دری بیماریانی بیا لگی یو بیماری تا جریان ویا اگا جریان انتہائی خطرناک بیماری دا تش او دسماتی نا بات چکم اسپینی کترے رازی دغیل جریان ویلے کیگو دا انتہائی خطرناک بیماری دا 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 مسانے دا گرمائش دا وجنو دا دا چکم رگونا سسشوی دا غی دا وجن جوڑی گی نو بیا ساس کیو قطرے نہیں ساری گی اگر بیا بار بار رازی بل دا دا انسان پا دے اڈو کی باندے اثر غرزی بل چکم دا بیماری چاہتاو لگی دا نو اگر پا معمولی خبر باندے شاٹ کیگیو دا خلکو سپیگ موتا با وردانگی خبر بای سم نوی خودے و پی ورطوب کیا پوئی پا خبر دا غصے غندارے بتی جوڑی کہ چاورتوم قتل ور سر بیلان جوی بیا ٹھیک شوا بل دا دماغم کمزوری کیا دا طبی نقصانات در تویما حافظہ انتہائی کمزوری کیا دا زلن سرور او چین اوباسی زلب دے ہمیشہ خفوی پوئی پا خبرہ دا دے دا پارا یو بل لفظم شدا یو بل سیزنم پیدا کی خو زبرت انگلش کیویم تعلیم یافتہ خلق پی پوئی خواہ ہینڈ پریکٹس چے سوک کئی نو آغی سرم دا بیماری را پیدا کی
پوهیږئ په خبره. بس بیا تاسو د تعلیم یافته خلکو نه تپوس کوئ چې دا هینډ پریکټس څه ته ویلی کېږي. دغې سره دا بیماریانې راپې. تاسو ګورئ دا نوجوانان اکثر په معمولی خبرو جګړې کې اوس پیګمو ته وردانګي، هغې کې دا بیماری موجوده کې نه وی ګورئ. نو دې ټیم کې احتیاط پکار دی او د صحیح اوچول پکار دي. دغه قطرې او د اساس کې ستا په کپړو باندې وغورځېد ستا مونځ نه کېږي. او سال ته لاړې استنجا خانه کې دی او دس مات کو بس مال تکی دی استنجاو که چې راپاسې د اساس کې م راځي، کوم استنجا دې کړې د هغې اوبه م راځي، ټول پرتوګ دې پلیت شو، شلوار دې پلیت شو، او چې کپړې پلیتې وي په هغې باندې مونځ نه کېږي. نو د دې خیال وساتئ انتهایی احتیاط سره. نن سبا دور کې او 10 اوچېدو باندې کم از کم 15 شپږ 10 منټو پورې ټایم لګي. موږ تاسو 10 نه اوچو، سارا تلاړ شو هلته هم 10 نه اوچو، بس زر را پاسو. او دا عظیمه ګناه ده. الله پاک دې د دغې ګناه نه مونږ او تاسو وساتي. نو د ګوره د هغې صحابي باره کې چې هغه قصدن داسې نه خو لیکن لږه بې احتیاطي ترې نه شوې وه، خو دا الله پاک مونږ او تاسو ته وښودل. هغه ټیم کې خو آقا انعامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود و. دعا یې وکړو، کلمات الله اکبر او سبحان الله الحمدلله ووی، الله پاک هغه قبر واپس کړ. نو دې مثال نه تاسو لږ عبرت واخلئ. پوه شوئ په خبره. بل روایت مې درته تیر بیان کې ویلو چې نبی علیه الصلاة والسلام په قبر باندې تېرېده 2 قبرونه، او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې دا دواړه په عذاب کې دي. یو د چغل خورۍ د وجې نه، شیطانت د وجې نه، دویم هغه دی چې د تشو متیازو د وړو بولو د څاڅکو نه به ځان نه ساتلو. بهرحال بیا نبی علیه الصلاة والسلام په دعا یو لخت راواخیسته، په منځ یې نیمه که یو په قبر باندې ولګوله، بل د بل په قبر باندې. وی فرمایل چې تر څو دا څانګې وچې شوي نه وي نو د دوی په عذاب کې به تخفیف وي، لږ به راکم شي. دریم سبب د عذاب قبر هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دروغ ویل دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دروغ تړل، افتراء علی النبی صلی الله علیه وسلم، په نبی علیہ السلام باندې افتراء او دروغ ویل. مثلا یو کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی کړی، ته پیغمبر علیہ السلام کړی، د ځانه لګي. یو حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی نقل شوی، موضوعی روایت دی. ته سره پیژنې نه چې موضوعي څه ته وي، ته لګې حدیث کې راغلی دي. لکه زموږ اکثر عوام هم په دې کې ډېر زیات دغه شو، دلیر شو، پته هم ورته نه وي حدیث کې راغلی دي، پته به هم ورته نه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې فرمایلی دي. بهرحال دې څیزونو کې احتیاط پکار دی، انتهایی زیات. په دې باندې یو غټ کتاب لیکلی شوی دی، امام جلال الدین سیوطی رحمه الله، نا مولا علی قاری رحمه الله لیکلی، جلال الدین سیوطی صاحب نه دی، مولا علی قاری رحمه الله لیکلی موضوعات الکبرى. پاغی کې هغه ټول موضوعي روایتونه کم چې شیعاګانو په نبی علیہ السلام پسې ورته پلی دي، ا بیکاره د ځانه خبرې کړي دي. نو دغه څیزونو کې لږ احتیاط پکار دی، کې دلیری نه ده پکار، او دا څه قزوانی نه ده چې تا علوم الحدیث نه دی حاصل کړو، ته لګې حدیث کې داسې راغلی دي او حدیث کې دغسې راغلی ډایرکټ په پیغمبر نه، بس داسې ویلی شي چې یاره ما دا خبره د پلانی عالم نه اورېدلې ده، هغه عالم داسې ووی چې دا خبره داسې ده، نو بیا هم څه ګنجایش شته. خو لیکن که ډایرکټ وي چې نبی علیہ السلام فرمایي، نو بیا که حقیقت کې هغه سینی، نو تا پیغمبر علیہ السلام باندې دروغ وویله. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا په ما باندې قصدن عمدن دروغ وویله، د جهنم کې ځان له د اوسېدو زبردست ځای تیار کړه. دا عادت مونږ او تاسو کې را پیدا شوی دی. ساده مسلمانان عوام رونه چې کینې وی چې دا حدیث کې راغلی، منسی حدیث کې نه راغلی، دا عربي او مقوله وی چرته، یا دا عربي او سو الفاظ وی. نو دې څیزونو کې احتیاط پکار دی.
چې آقا نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ ونوي. اوس ډېر خلک ناپویا قرآن باندې دروغ وایي. څه وایي؟ قرآن باندې. ما ته یو کس راغی د تشهد کې د ګوته باندې اشاره کوله. دا سنت عمل دی. 11 احادیث پکې راغلي دي. چند احادیث بتاو ستا آثار السنن کې ملوشي. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله دې سره ګوته پورته شي، الا الله سره ښکته شي. بس دغه یو حرکت به ورکې والله. او بیا 3 طریقې دي، داشان یا داشان یا بس داشان. په دې 3 طریقو سره ته دا اشاره کولی شي. ما ته یو کس راغله وایي جی قرآن کې راغلی دی. اوس د دې خبرې ته ګوره، د الله کور کې ناست یم، دروغ وایي مسلمان بني. مال رالوي قرآن مجید کې لیکلی دي، مې سې لیکلی دي. وایي څوک چې دا ګوته داسې اوچتوي نو دا ګوته به ورله ماته کې. مې زه دا پخوا ډېرو ماتې کړي دي. او که بیا هم نه اوچتوي، بیا هم سمېدنه نو دا ګوته به ترې کټ کي په چاکو باندې، داسې کټ به یې کي ترې نه، دا غاښونه هم ورسره راښ که میل خجي میل. بیا نو وی که بیا هم سم نشو نو وی یو اور به بلکې او په هغه اور کې به اوس وځي چې مکمل ایره شي. نو مې مونږ خو هندوان نه یو چې مسلمان وسوځو. دا خو د هندوانو کار دی چې خپل هندوان سوځي. او بل میل دا خو ګناه کبیره نه ده، بل څه نه دي. دا خو یو مستحب او سنت عمل دی، خو چې تاله پته نشته. او د خدای انصافدار میل په قرآن باندې دروغ وایي. قرآن کې کم آیات کې راغلي میل ما ته وښایه. نو بیا شاله بوساړه نه ټینګېده. بهر حال اوس قرآن باندې دروغ وایي. نه پوهېږي خو نه پوهېږم که نه، دا خو څه ګناه نه ده. زه یو ادنا طالب العلم، زما ایمان دار یو مسله باندې زه نه پوهېږدم او زما نه یو مشر ما ته ووي او قوي علم مضبوط علم ورسره چې طالب العلم دا خبره د خطا ده، که مو نه منه دا ګز او دا میدان. دې کې څه خبره ده؟ دې کې څه خبره نشته. په دې زما په دغه کې څه فرق نه راځي. زه طالب العلم یم، د دین په طلب کې لګیا یم. څه مې یاد کړي دي د خپلو وروڼو ته یې وایم، او کم راته چې حق کاري ومغه وایم. یو مسله کې خطا شو، بس راشه کښېنه راسه جی دم سوال جواب روئے، مسئلہ غلط ہے بالکل آمنا وسلم، اس خبره نشته. ځکه دین خو د جګړو سیز نه دی چې موږ تاسو پکې بې ځایه جګړه. نو بعضې خلک دومره دغه شو چې هغوی په قرآن باندې بیا دروغ وایي. بهر حال بیا پیغمبر علیه السلام باندې دروغ. نو دا کې احتیاط پکار دی. دا انتهایی عظیم او لوی ګناهونه دي، ګناه کبیره دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دروغ ویل محدثینو څومره احتیاط کړی دی. امام بخاری رحمه الله راله یو ورته چا ویلو چې پلان کې علاقه کې یو کس سره حدیث دی. امام بخاری رحمه الله چې راله اکس ته ګوري چې هغه اسرا روان کړل او استه داسې جولۍ نیولې ده او استه وی راشه. هغه اس راځي په جولۍ کې څه نشته. امام بخاری چې دو کتون دا قضیه نه را واپس شو، وی دې اصله دوکه ورکې نو دی ما ته صحیح حدیث څنګه بیان کی. امام بخاری داغه نه حدیث یا نه مونږ تاسو ور کوجا بودی ته ناست یو پالف لام باندې نه پويږي. امونږ دا ابدا سره او دا دغه سره لګ احتیاط. دا دین چې کم دی دا احتیاط والا وقار والا عزت والا سیز دی. دا سه کارونه کې چې استاد الله څخه خلق دین او مدرسې ته غوتونی سي. دا سه کارونه کې چې استاد وجنه عالم ته خلق غوتونی سي. دا سه کارونه کې چې استاد وجنه دین بدنام شي.